دوستانو د تهران د ازادۍ په میدان کې یو له دې ځای سره به ډېری کسان آشنا وي. نن هم په ایران کې د اسلامي انقلاب د بریا کلیزه ده. 40 کاله وړاندې په همدې ورځ د ایران اسلامي جمهوریت اسلامي انقلاب بریا ته ورسید. لکه څنګه چې تاسو په تصویرونو کې وینئ، د ایران بیلابیل خلک، نارینه، ښځینه، ځوانان، سپینګیري، ماشومان ټول راوتي دي او په خپل پراخ ګډون سره د خپلې اسلامي انقلاب د بریا هغه کلیزه لمانځي. لکه څنګه چې تاسو په تصویرونو کې وینئ، د دوی په لاسو کې بیرغونه دي، د خپل حکومت او د خلکو ملاتړ کوي او د خپلې خاورې ازادي خپلواکي غواړي، او همدارنګه د دښمنانو او هغه کسان چې د دوی په حکومت کې یا د دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي، د دوی لاسوهنې نه مني او وایي چې موږ د خپلې خاورې دفاع ته چمتو یو. که هر ډول شرایط وایي په موږ باندې راځي، نو موږ راوځو او خپل د خاورې خپلواکۍ او ازادۍ دفاع کوو.